یو الله په اولاد کې حافظان او عالمان نه پیدا کی دا ځان سره ولی کوي چې دې خاندان کې به نه پیدا کی چې ګیډه کې حرام پراته او شپږم نمبر امام الانبیاء راته فرمایل واللسان د جبې حفاظت کا د جبې حفاظت کا په دې جبه چاته تکلیف مرسوه دا جبه لږه محفوظ کو د دې جبې نه لږ خلق بچ کا په جبه چاته تکلیف مه ورکوه چې ستا د جبې نه څوک په تکلیف کې نه نن سبا د جبې تکلیف ډیر سیوا شوی هر سړی بل سړي ته وران او سخت خبره هر سړی بل ته وران او سخت کنزل بدې ردې نو دا شپږ څیزونو ضمانت نبی علیه السلام وایي چې کو څوک مال راکړي منځ دی زکات دی امانت دی امانت دی یو او بل چې دی رزق حلال دی یو چې دی یو منځ دی چې څوک په ټیم باندې منځ کوي او بل زکات دی او بل چې دی والامانتو هغه امانت دی چې دی وایي چې زه به د امانت خیال ساتم چې څوک را سره سسیس کی دي زه به د هغې او بل والفرجو شرمګاه به محفوظ ساتم او بل والبطنو خیټه به محفوظ ساتم د حرامو نه او بل چې دی واللسانو زه به د جبې حفاظت کوم نو زه ورله د جنت ذمهداري ورکوم چې څوک راله د دې شپږو ذمهداري راکړي نو زکات د الله یو حق دی دا اسې ورکوئ او بیا علما وایي کتابونو لیکلی دي وایي صدقه چې په عام سړي باندې وشي د دې نه هغه صدقه بهتر ده چې کومه په عالم او په متعلم باندې وشي یو عالم او یو طالب علم باندې صدقه وشي دا د عامې صدقې نه بهتر ده چې یو سړی په عام ځای کې صدقه ورکړي د دې صدقې اجر د هغې صدقې نه سیوا دی چې کومه په طالب او په عالم باندې وشي اسې سړی صدقه ورکوي اهل الله لی ورکوي مدارسو لی ورکوي علماو لی ورکوي محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه د یو تفسیر هم لیکلی دی او د خپل تفسیر کې لیکلی محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلی دی وی مونږ طلباو به یو ځای کې سبق وی سبق بموی دی محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه لیکلی دی وی سبق وی نو مونږه طلباو سره خرچه ختم شوله نو مونږ طلباو وی چې ځای چې ځو وی چې مونږ طلبا را روان شو نو خواته یو یهودي دکاندار هغې دکاندار وی طلباو څه کوئ مونږ ورته وی بس مونږ ځو خرچه ختمه شوله وی هغې